سلامونه حولیکې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې چې د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې په کلي ډول باندې تړل سوي دي، د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر نشر کړی دی چې د پاکستان د درملو فابریکو ته په دغه لنډ وخت کې 200 میلیونه ډالره تاوان رسېدلی دی. دغه بعضې فابریکې ویلي دي چې زموږ درمل مخکې تر مخکې جوړ سوي وه او موږ د حدودا د 3-4 میاشتو درمل په ګودامونو کې لرو. دغه ټوله درمل هلته پاته دي او نه هم لاره شته چې افغانستان ته او یا مرکزي اسیا هیوادو ته واستول سي او موږ په د مرکزي اسیا هیوادونه او د افغانستان بدیل بل هېڅ ځای نه لرو، ځکه چې دغه درمل ټوله بې کیفیته وه. دغه درمل دوی په نورو هیوادو باندې ځکه نسي پلورلی چې نور هیوادونه هغه استاندارد ګوري او هماغه استاندارد چې و د ډېرې ناروا استاندارد باندې جوړ سوي وه. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې کومې کمپنیانې پاکستان کې وچې و افغانستان ته یې درمل لېږله او ډېر په افغانستان کې هم مشهوره وي او دوی دپاره دومره لوی تاوان څنګه پېښ سو. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرې شو. د پاکستان ډېر عمده کمپنیانې چې دوی افغانستان ته صادرات درلودل په لوړه پیمانه چې وه دا ابود کمپنۍ وه چې دا په ډېرتره په ننګرهار او کونړ او دې ولایتو کې دوی خپل تولیدات درلودل، خپل صادرات یې درلودل. دومره په ټوله افغانستان کې د صادرات یې دومره نه درلودل. بل ای جی پی کمپنۍ چې وه دا د افغانستان په ټولو ولایتو کې په ټولو درملتونو کې د ای جی پی دا څه پیدا کېدله، درمل پیدا کېدله. بل درمل چې وه د ګیټس کمپنۍ وه، د ګیټس کمپنۍ درمل چې کله په افغانستان کې وه ما خپله هم استعمالوله، دغه کمپنۍ وه. بل د فیروزسنز په نامه باندې چې کوم فابریکې تولیدات وه دا هم افغانستان ته راتل، دا هم ما لیدلي وه. او د بل دا څه چې وه سیلر څه شی دی دا کمپنۍ ده، دا هغه کمپنۍ. او بل مارټینډوف چې کمپنۍ چې وه دا هم افغانستان د صادرات درلودله. دا هغه کمپنیانې وې چې ما خپله په کابل کې د دوی د درمل لیدلي وه. دا نور کمپنیانې چې وه سنوفي کمپنۍ ده، مثلا دا نور دا سی سی ایل کمپنۍ چې وه دی هم خپل درمل درلودله. او د دغه ګلاکسوچي د دغه لوګو چې جی اس کی د جی اس کی چې کوم درمل وه هغه هم د افغانستان په ډېرو ولایتو کې وه چې جی اس کی، ای جی پی، ګیټس، دا 3 کمپنیانې خو ډېر مشهوره وي او ډېر تولیدات یې هم همدغه څو کمپنیانې درلودله. یو خو دا هغه کمپنیانې وي چې د پاکستان په دا څه کې تجارتي سیستم او ستندرد باندې جوړ وه. بل دا وه چې د دغه ګیټس کمپنۍ، د دغه جی اس کی، د دغه ای جی پی، د دې دغه ټول درمل چې وه هماغه پوسټرونه جوړ سوي وه او دا په زیاتره وخت کې هم د قبایلي سیمو کې دلته به هر یو خپل ځان ته فابریکه جوړه کړې وه، بس درمل یې جوړوله او دا یې افغانستان ته خستول. او افغانستان هم له بده مرغه داسې بې صاحبه د یو بې سرپوښه دیګ چې جمهوریت کې خو فساد ډېر و، په ګمرکاتو کې هر مرداري تېرېدله او د ملت همدغه په در د همدغه مفسد او فاسد کړي و دخوا چې داسې شیان ورته راتله. اوس له نیکه مرغه چې کله هم دا دروازه تړل سوې ده، دا دی دا هم د خبر چې زه تاسو ته دلته وښیم، دغه خبر د پاکستان ورځپاڼې ویلی دی چې حدودا 200 میلیونه ډالره فقط د درملو کمپنیانو ته تاوان رسېدلی. د درملو کمپنیانو دپاره څه رقم تاوان رسېږي؟ خبره دا ده چې زیاتره درمل چې دي چې په لوړه پیمانه باندې تر 6 میاشتې زیاتره دوی وخت نه لري. دا باید هلته ژر تر ژره مارکیټونو ته ورسېږي او مارکیټ هم چې ورسېږي ژر تر ژره باید د استعمال سي. دا دی. د بل خوا دا دی چې دا ګودامونه د دوی ګودامونه چې دي د یخچالونه لري او سړې خونې لري. دغه سړې خونې چې دي هغه په ټپه ډک دي، هلته چې دا نظام خالي نه سي نو دوی خو نسي کولی نور کار وکړي. چې نور کار نسي کولی نو دغه دی دا څو ورځې کېږي چې دوی د یو میاشت کېږي، یو نیم میاشت کېږي د دوی فابریکې په ټپه درېدلې. نو زه امید لرم چې دا فابریکې یو څو نور وخت هم استراحت وکړي، ځکه چې دا ماشینان ډېر خسته سوي وه، ماشینانو باندې فشار ډېر و. نو زه د اوسني چارواکو څخه زه هیله کوم چې پر دې ماشینانو باندې باید رحم وسي. یو څه بیخي یو کال دې ورته داسې ورکول سي چې دوی ماشینان دې باید په ټپه ودرېږي. هغه ماشین که
ژوندی موجود نه دی خو وسپنه ده په وسپنې باندې هم زړه باید وسوځول سي نو زه وایم اوس خو یو نیم میاشت کېږي چې دا دروازه تړل سوې ده د دې دپاره چې د یو نیم میاشت کېږي د ماشینان ته لږ استراحت ورکول سوی دی دغه استراحت موده ټول هیوادوال هم دغه غواړي چې دغه استراحت موده چې ده دا واړول سي دا باید حد اقل یو کال 2 کاله دې ځای ته چې ورسېږي نو د ماشینان به هیله په هیله به یو ساه واخلي او حرارت ووسي نو په دې کې موږ ثواب هم ګټلی سو چې ماشینانو ته استراحت ورکړو بله خوا که راسو دلته په افغانستان کې اوس مهال 132 فابریکې د درمل جوړوي او د دې درمل جوړولو 2 فابریکې چې دي په کندهار کې دي دا 2 فابریکې چې دي هر یو حدودا تر 80 قلمه داسې جوړوي درمل جوړوي دا 2 کمپنیانې ډېرې قوي دي او بل په هرات کې 2-3 کمپنیانې دي هغه هم لوړې کمپنیانې دي او هغه هم ډېر درمل جوړوي حتی د کندهار د دغه 2 فابریکو درمل د ازبکستان په کیفیت په استاندارد کې د ایران او د پاکستان څخه رقابت ګټلی دی او ډېر لوړ کیفیت دی نو زه د ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم که غواړئ چې خپل هیواد آباد کړئ تاسو چې کله هم درمل اخلئ د خدای وروي ته وګورئ یو ځل هم دغه کارتنانو باندې وګورئ ورته وایه ورته چې کوم کس درملتون والا دی هغه درملتون والا ته وایه ورته بغیر له میډ ان افغانستان زه بل هیڅ درمل نه غواړم تاسو خپل درمل د افغاني ساخت واخلئ چې دا چې کله هم د افغانستان وسي نو بیا د پاکستان او د ایران او دغه ټولو هیوادونو د رقابت او د منفي بافي او د بدبختي دا دروازې تړل کېږي چې کله هم دا دروازې وتړل سوې دا وطن آبادېږي نو ستاسو کوشش دغه وکړئ چې نه یوازې دا چې درمل دی تاسو وغواړئ که ځای ولاړ شئ دا څه اخلئ د مثال په ډول باندې ټراک اخلئ زیاتره وخت کې انرژي اخلئ چې دغه ریډبول او مانستر مه اخلئ ولاړ شئ هلیکوزی واخلئ ولاړ شئ دغه د سوپرکولا کمپنۍ تولیدات واخلئ د پامیرکولا تولیدات واخلئ زلال مافک تولیدات واخلئ نن سبا بالکل ډېر ښه خوندورې انرژي دغه هیټ انرژي ډېر خوندورې دي مثلا که د هاټک انرژي د هاټک انرژي هی نو د مانستر په شکل باندې هماغه کیفیت لري په هماغه ستندرد باندې جوړ ده بل ډېرې نورې انرژیان دي چې اوس ماغه ذهن ته هم نه راځي خو دغه د الکوزي انرژي مې ذهن ته راځي هاټک انرژي وه هیټ انرژي وه پارټي انرژي وه او بل د سوپرکولا هم تولیدات وه زلال مافک هم تولیدات وه د پامیرکولا هم ځان ته تولیدات وه خو دا ډېر په لوړ استندرد دی اوله خو په دې برخو کې هم چې کله اخلی هغه د افغانستان ساخت واخلی بل ځای کې چې کله بسکویټ اخلی بسکویټ کې هم په هرات کې ډېرې ښه کمپنیانې شته هغه د هغو حالت وګورئ په کندهار کې ډېر ښه فابریکې دي د هغو حالت وګورئ آیسکریم په افغانستان اوس بالکل خودکفایه شوی دی پیمان آیسکریم وګوره بهترینه آیسکریم دی په کې اوس د پیمان او د بل هرات آیسکریم دی او په کندهار کې یو یاران آیسکریم دی نه پیژندل شو یعنی موږ اوس په افغانستان کې د آیسکریم او د چاک او د هر شي له نظره موږ بیخي خودکفایه نو حاجت نشته چې موږ نورو هیوادو تولیدات واخلو چې کله هم تولیدات اخلئ کوشش وکړئ خپل د وطن جنس واخلئ خپل د وطن جنس که تاسو واخلئ ځوانان به مو په کار سي کارخانې به مو په فعالیت شروع وکړي او وطن به مو ګل ګلزار سي نو ستاسو دپاره که تاسو غواړئ چې خپل وطن آباد کړئ ارام یې کړئ یوازینی دلیل یې همدغه دی چې کله هم دکان ته ځئ نو کوشش وکړئ چې میډ ان افغانستان چې کله درمل اخلئ میډ ان افغانستان چې کله هم ځئ میوې اخلئ میوې اوس کوشش وکړئ د کونړ مالټې د کونړ د جلال آباد مالټې دا بله ورځ کې همرود مې د کونړ همرود مې ولیده د کونړ همرود وګوره چې موږ فکر کول چې همرود به په افغانستان کې دی د کونړ همرود هم راووتله دغه څو ورځې کې د خوستو فکر کوم د هغه ځای کیلې هم راغلي وه په تخار کې هم زموږ ستاسو هیوادوالو کیلې باغونه جوړ کړي دي په هلمند کې د کیلو باغونه جوړ کړي دي دا خو انشاءالله چې ګوره دا اوس کې زموږ ستونزه چې ده هغه یوازې او یوازې د کیله امرود دغه 2 دانې چې دي دا موږ د پاکستان څخه راوغوښتل که دغه خلک لږ ځانونه تکړه کړي او د امرود هم د امرود باغونه هم جوړ کړي د کیلو مالټې فارمونه هم جوړ کړي نو
نو ان شاء الله چې دغه کومه ستونزه چې په افغانستان کې ده دا به د تل لپاره هواره سي او دا کومې دروازې چې د ګاونډ سره تړل سوي دي دا به د ټول عمر دپاره همدغسې تړلي پاتې ځکه چې هلته ماشینان باید استراحت وکړي خلک باید استراحت وکړي نو کوشش وکړئ چې خپل د وطن تولیدات واخلئ چې ستاسو وطن آباد او سوکاله اوسي دا د نن ویډیو هیله مند چې اوس هم ترلاسه کړو تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه